لاولنې تور شپېلۍ الله نسل در نسل تباہ و برباد کو ټوپک او تمانچی ایوا مرګه چې پرون د اعزاز رانه چوت کو ډېر ښایسته نوجوان او نن درانه اویس هم چوت کو الله اکبر کبیره ویډیو مې نه کوله جی خدا نوجوانان چې نه مګنا او په دې وینو کې لغړیږي را لغړیږي په دې روډونو باندې پراته الله او داخله کې چوتای او دا وی په لاسونو کې سا ورکی نو په دې ځړه باندې مې درشي چې مونږ ولې احتیاط نه کوو الله اکبر کبیره دا دوه نوجوانان چې تاسو د ښکاری دا دوه په یو حادثه کې لاړه جی هغه حادثه ده د ټولو نه مخکې خو دې نوجوانانو چې کم پسماندگان دي الله دې مور او پلارونو خویندو له صبر ورکړي جی الله دې دا غوي په ژوند باندې داسې یو پرده کړي چې دا غم ته هیر شي جی ځکه نوجوانان دي د خواري نه وتی دي او د نوجوانۍ مرګ بیا داسې خسته خسته ځواني الله اکبر چې په یو ځای کې ناسي غزې په خسته ښکاری خدا ولې دې وجه صدا یو خبره درته کومه زمان نوجوانان درې سوزونو خوړل زیات تر درې لاولنې تور شپېلۍ الله نسل در نسل تباہ و برباد کو ټوپک او تمانچی دویمو دا نشی آئس ندی الله اکبر کبیره او دریم موټر سیکل جی دا اعزاز سے بو دا خو زمون د علاقې دی او دا بل اویس چې کم دی دا د بر علاقې دی خو بهر کې دا ټول له مخې لراله او ډیر خپه شوم اعزاز سے روانو او ډیر په تیزی روانو او کوسلو روانو بهر کې باغه وخت مقرر شوی او ټرالی کې وردننه کو او په غټیم اعزاز ته پرشته ولاړه وو چوتې کو اویس هم په داسې حادثه کې لاړې نو غرض مې دا دی جی یو خبره کومه اسیدا مرګ ساجي بشه ده ګورم نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ دا چل کې داسې دا یو دالاس نه دی داسې خور کو او دا بل لاس دلته داسې کې خو او وای تاسو دا پیجنې دا سدي صحابه الله او دا رسول خبويږي د الله رسول موږ نه پیږو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای دا چې دا لاس مایخه پسر دا وای مرګ دې مرګ الله اکبر کبیره او دا چې کم دی دا د انسان امیدونه دي د مولانا مرګ ګنټه پسته جی د مولانا مرګ په پدې میاش کی د مولانا مرګ په پر روان کال کې او مولانا صاحب د کلونو منسوبي تیاری کړي الله اکبر کبیره نو جناب مرګ مونږ تاسو ټول لرازي پته نه لګي چې په کم حالت کې برازي نو اویسا اویزازا د علاقې په غم باندې ډېر وجړولې الله اکبر کبیره الله دې تاسو چې کمرونه خويندې دي امور او پلارم دي هغه چې الله صبر ورکي الله دې تاسو مرتبه بلند کی الله دې تاسو قبر د نور نړک کی اوې ډیر زرد چې مونږ هم دا کپن درواچو ډیر زرد چې زمونږ نه هم تاسو خدا کپن واغستو لاړې او پریوته په قبرونو کې خو مونږ هم د بس ډیر زرد روان یو بچ کېدل نشته جناب د مرګ نه خدا بانی دي نبی علیہ السلام خپل زوی په دې لاسونو کې دا سینولې دي او د خوارې نه وته ابراهیم رضی الله تعالی عنہ او د نبی علیہ السلام په لاس کې سلګي وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ګوري او سوې اے ابراهیم ستا په غم باندې بمون ستا په جدای باندې بمون ډیر غم جن یو او د نبی اسلام دستور کو اوخ کې را بهيږي نو غرض مې دا جناب دا فیصله د الله دی جی پدې کې ما او تاسو سم نشو کوله پدې کې ما او تاسو ټول به بس یو هغه رب ته چې سټه مم غواړي چوتایم نو جناب د دې اعزاز او د اویس دانی په دنیا کې ختم شوي د دوی او په دنیا کې ختم شوي پرشتي غیر چا پیرو ګرځیدل خو د دوی دانی پیدا نه کړی جی نو غرض مې دا ټول نوجوانانو تعرض دی جناب چوختی هم راتلما او د 70 موټر سایکل نه هغه شوګان موګان ایستی رئیستی وي او ډیر پاجبان داز اوسه غرب شو روان بشو جناب یو غرب شو پاغه سیټ براله او سلنسر به ورته لګولې نو ما چې دې ټیم کې الله دې نه کې کو یو غړش شو بس خبره بیا ختم ماجی بیا ود دوی په مور او پلار باندې ستیریږي نو غرض میدان نوجوانانو ته چې ډیر احتیاط کوئ جی زندگی ګور ډیر قیمت ده تاسو ته ډیر خلک ناشته بس الله دې موږ معاف کیږي الله دې دوی شهادت قبول کیږي الله دې دوی مرتبه چته کی الله دې پسمندگانو له صبر ورکړي